سلامونه ګرانو زده کوونکو. نن به موږ خبره کوو په هغه شارټ سنټنسز باندې کوم چې امریکنز یا نیټیو سپیکرز خپله په ورځني ژوند کې استعمالوي. نو انشاءالله د دې کلاس سره به ستاسو انګلیش نور هم مضبوط شي او تاسو به په انګلیش کې روانې خبرې شروع کړئ. او مخکې د دې چې نننی کلاس شروع کړو نو د دې نه مخکې ما هم یو کلاس ریکارډ کړی و د شارټ سنټنسز. په هغې کې ما 100 شارټ سنټنسز ویلي وو چې هغه درته هم شو کوم، لینک به په ډسکرپشن کې درکم، هغه هم در سره وګورئ. هغه هم ډیر د کمال کلاس دی او دا هم در سره وګورئ. نو انشاءالله تاسو چې دا 2 کلاسونه وګورئ د دې سره به ستاسو انګلیش ډیر مضبوط شي او تاسو به په انګلیش کې روانې خبرې شروع کړئ. یعنی کله چې هم تاسو په انګلیش کې د یو چا سره خبرې کوئ نو انشاءالله تاسو به بند نه راځئ او ستاسو انګلیش به فلوئنټ شي. نو راځئ چې دا کلاس هم سٹارټ کو. Make a choice یو پریکړه وکړه. Make a choice یو پریکړه وکړه. Take your time په آرام سره، جلدی مه کوه. Take your time مطلب جلدی مه کوه یعنی توندی مه کوه. Don't give up مه تسلیمیږه. Don't give up مه تسلیمیږه. Never quit هیڅ کله لاس مه اخله. Never quit هیڅ کله استعفا مه کوه یا مه منصرف کېږه. یعنی کویټ مطلب چې ته د یو کار نه منصرف شي چې بس دا زه نور نه کوم. نو نیور کویټ مطلب هیڅ کله مه منصرف کېږه. Keep your promise په خپله وعده باندې ودرېږه. Keep your promise په خپله وعده ودرېږه. Trust yourself Trust yourself په خپل ځان باندې باور وکړه. Trust yourself په خپل ځان باور وکړه. Believe in yourself په خپل ځان باور ولره. Believe in yourself په خپل ځان باور ولره. Think carefully ډیر په غور سره فکر وکړه. Think carefully په ډیر غور سره فکر وکړه. Pay attention پام وکړه. Pay attention پام وکړه. Stay with me له ما سره پاتې شه. Stay with me له ما سره پاتې شه. Come on in دننه راشه. Come on in مطلب داخل راشه، دننه راشه. Go ahead مخکې لاړ شه یا شروع کا. Go ahead مخکې لاړ شه یا شروع کا. That's enough همدومره بس دی. That's enough همدومره بس دی. لکه مونږ چاته وایو چې بس دی، نور همدومره بس دی. That's enough همدومره بس دی. Don't shoot ډز مه کوه. Don't shoot ډز مه کوه. Leave me alone ما یوازې پرېږده. It's your turn ستا نمبر دی. It's your turn اوس ستا نمبر دی. Take a seat کېنه. Take a seat کېنه. لکه څوک راشي میلمه څوک ته ورته ویلی شي Take a seat یعنی کېنه. Have some water لږې اوبه وڅښه. Have some water لږې اوبه وڅښه. مخکې مې هم درته ویلي وو بیا هم درته وایم، هر کله چې د یو لغات په منځ کې ټي راشي امریکنز هغه بیا د ډي په رقم باندې تلفظ کوي یا پروناونس کوي. لکه دا اوس واټر که هم وایي بالکل صحیح دی، خو هغوی بیا وایي واټر، هغوی ډي وایي واټر، امریکنز ډي وایي. Have some water یعنی لږې اوبه وڅښه. Eat slowly په قلار خوراک کوه. Eat slowly یعنی په قلار خوراک کوه. Drive carefully په احتیاط سره ډریوري کوه. Drive carefully یعنی ګاډی چې چلی په احتیاط سره چلوه. ګوره دا به ډریو نه وایي، ښه دا ډرایو دی. Drive. Walk slowly په قلاره ګرځه. Walk slowly په قلاره ګرځه. Keep quiet غلی اوسه یا غلی شه. Keep quiet غلی شه. Be honest رښتینی اوسه، صادقه اوسه. دا به honest نه وایي، honest. Be honest رښتینی اوسه، صادقه اوسه. Stay humble عاجزه اوسه. Stay humble عاجزه اوسه. Humble مطلب عاجز. Stay healthy روغ او سالم اوسه یا روغ رمټ اوسیږه. Stay healthy روغ رمټ اوسیږه.
Don't panic مور خطا کیگا. Don't panic مور خطا کیگا. Don't hesitate زړه نه زړه مه کیږه، یعنی زړه نه زړه مه کیږه. Don't hesitate زړه نه زړه مه کیږه. Take a break لږ آرام وکړه، استراحت وکړه. Take a break لږ استراحت وکړه، آرام وکړه. Make it fast زری وکړه، یعنی اوږده کار چې کوي زری وکړه. Make it fast زری وکړه. Try your best خپل پوره کوشش وکړه. Try your best خپل پوره کوشش وکړه. Do your homework خپل کورنۍ کار وکړه. Do your homework خپل کورنۍ وظیفه خپل کورنۍ کار وکړه. Finish your work خپل کار دی پوره کا ختم کا. Finish your work خپل کار دی پوره کا ختم کا. Check it again بیا یو ګوره. Check it again بیا یو ګوره. Read it aloud په لوړ غږ ووایه یا ویلوله. Read it aloud یعنی په لوړ غږ باندې ووایه. Write neatly په ښکلي خط باندې لیکل وکړه. Write neatly یعنی صفا لیکل وکړه یا په ښکلي خط لیکل وکړه. یعنی چاته چې وایي چې صفا لیکل وکړه write neatly صفا لیکل وکړه. Listen to me ما ته غوږ شه، زما خبره واوره. Listen to me زما خبره واوره، ما ته غوږ شه. Follow the rules قوانین مراعات کا. Follow the rules قوانین مراعات کا یا قوانین فالو کا. Respect everyone هر یو چاته درناوی کوه، احترام کوه. Respect everyone هر یو ته احترام کوه. Be patient صبر وکړه. Be patient صبر وکړه. Stay motivated تل هڅیدونکی اوسه. Stay motivated تل هڅیدلی یا هڅیدونکی اوسه، یعنی چې ته هر وخت په انګیزه کې. Stay confident پر ځان باوري اوسه. Stay confident پر ځان باوري اوسېږه. Never lose hope هیڅ کله هیله له لاسه مه ورکوه. Never lose hope هیڅ کله هیله د لاسه مه ورکوه. Take responsibility مسؤلیت ومنه. Take responsibility مسؤلیت واخله، مسؤلیت ومنه. Keep it simple یعنی ساده یې وساته، مطلب هر څه ساده ساده راته ووایه. Don't interrupt د خبرو منځ کې مه ورګډېږه. Don't interrupt د خبرو منځ کې مه ورګډېږه. Interrupt مطلب چې یو څوک تا ته مزاحمت وکړي، دوه کسان خبرې کوي بل پکې راودانګي، نو ته ورته ویلی شي don't interrupt یعنی د خبرو منځ کې مه راګډېږه. Be polite مؤدبه اوسه، په ادب اوسېږه. Polite مطلب دی په ادب باندې. Be polite په ادب اوسېږه. Watch carefully په دقت سره وګوره، یعنی دا زه چې څه کوم دې ته صحیح په پوره توجه سره وګوره. Watch carefully. Stay organized منظم اوسېږه، یعنی په ژوند کې منظم اوسېږه. Stay organized. Think positively مثبت فکر کوه. Think positively مثبت فکر کوه. Enjoy your day د خپلې ورځې نه دې خوند واخله. Enjoy your day د خپلې ورځې نه دې خوند واخله. Learn every day هره ورځ زده کړه کوه، یو شی زده کوه. Learn every day یعنی هره ورځ زده کړه کوه. Practice every day هره ورځ پریکټس کوه، تمرین کوه. Practice every day هره ورځ پریکټس کوه، تمرین کوه. Don't waste time وخت دې مه ضایع کوه. Don't waste time وخت مه ضایع کوه. Use your time wisely خپل وخت دې ډیر په هوښیارۍ سره وکاروه. Use your time wisely خپل وخت دې ډیر په هوښیارۍ سره وکاروه. Wisely مطلب دی په هوښیارۍ سره. Stay on track په خپله لاره پاتې شه. Stay on track په خپله لاره پاتې شه، یعنی په خپل سوچ او فکر باندې پاتې شه، بدلیږه مه. Mind your business خپل کار سره کار ساته. Mind your business یعنی خپل کار سره کار ساته یا خپل کار کوه. Take action عملی اقدام وکړه. Take action مطلب عمل وکړه، خبر یوازې نه. Take action عمل وکړه. Keep improving پرمختګ ته دوام ورکړه، یعنی مخکې چې په ژوند کې ځي او پرمختګ کوي دې ته دوام ورکړه. Keep improving پرمختګ ته دوام ورکړه. Don't complain شکایت مه کوه. Complain مطلب دی ګیله شکایت، ګیلې مه کوه، لکه موږ وایو چاته ګیلې مه کوه. Don't
complain ګیله مه کوه شکایت مه کوه. accept the challenge قبول کا یا سخت کار مشکل قبول کا. accept the challenge مشکل قبول کا. face your fears له خپلو ویرو سره مخامخ شه. fears مطلب دی ویره. موږ چې په ژوند کې ویره لرو. face your fears یعنی دا کومې ویرې چې تو په ژوند کې لري د کوم شیانو نه د هغې سره مخامخ شه. د face مطلب دی مخامخ کېدل او مخ ته هم وایي. learn from mistakes د خپلو تېروتنو او غلطیانو نه زده کړه وکړه. learn from mistakes یعنی د خپلو تېروتنو او غلطیانو نه زده کړه وکړه. don't be afraid مه یریږه. keep your head up زړه مه بایله یا خپل سر د جګ ونیسه. keep your head up سر د جګ ونیسه یا زړه مه بایله. stay determined په خپل هوډ باندې اراده باندې ثابت اوسېږه. stay determined په خپل اراده ثابت اوسېږه. never stop learning هیڅ کله زده کړه مه بندوه. never stop learning هیڅ کله زده کړه مه بندوه. be grateful شکرګزاره اوسېږه. be grateful شکرګزاره اوسېږه یعنی شکر وباسه. count your blessings د خپلو نعمتونو قدر وکړه. blessings مطلب نعمتونه. count your blessings د خپل نعمتونو قدر وکړه. help each other د یو بل سره کومک وکړئ. help each other د یو بل سره کومک وکړئ. share your ideas خپل نظرونه راس شریک کړئ. share your ideas دا به idea نه وایي idea او چې جمع شي ideas. speak with confidence په ډاډ سره په جرأت سره خبرې کوه. speak with confidence په جرأت سره خبرې کوه. answer honestly په رښتیا جواب راکړه یعنی صحیح جواب ماته راکړه رښتینی جواب. answer honestly رښتیا جواب راکړه. ask politely په ادب سره پوښتنه کوه. ask politely په ادب سره پوښتنه کوه. keep your word په خپله خبره ودرېږه. keep your word په خپله خبره باندې ودرېږه. don't lose focus تمرکز د لاسه مه ورکوه. don't lose focus یعنی فوکس تمرکز د لاسه مه ورکوه. make yourself proud په خپل ځان باندې فخر وکړه یعنی ځان باندې وویاړه ځان باندې فخر وکړه. stay disciplined منظم او د اصولو پابند اوسېږه. stay disciplined منظم او د اصولو پابند اوسېږه. work hard سخت کار کوه. work hard سخت کار وکړه. dream big لوی خوبونه ګوره یعنی غټ خوبونه او غټ هیلې لره. dream big مطلب یې دا دی چې په ژوند کې غټ خوبونه او هیلې لره یعنی واړه سوچونه به نه کې غټ. set your goals خپل هدفونه وټاکه. set your goals مطلب په خپل ژوند کې ګول او هدف وټاکه. follow your dreams خپل خوبونه او خپل ارمانونه دي تعقیب کا. follow your dreams خپل ارمانونه او خوبونه دي تعقیب کا. believe in success په بریالیتوب او په کامیابی باندې باور ولره. believe in success په کامیابی باور ولره. stay connected په اړیکه کې اوسه. stay connected مطلب په اړیکه کې اوسه یعنی د یو بل سره باید کنټکټ وکړو. stay connected په اړیکه کې اوسه. don't be shy شرم مه کوه شرمېږه مه. don't be shy مه شرمېږه. enjoy learning د زده کړې نه خوند واخله یعنی چې زده کې خوند ته اخله او که ساده ورته خپئ بیا نه زده کېږي. که تاسو دا ویډیو ګورئ انجوای کوئ هم به خوند واخلئ هم به انګلیش یاد کوئ. enjoy learning یعنی د زده کړې نه خوند واخله. کله چې تاسو خو انګلیش کې سپیکینګ کوئ که نه دا سړي ته سخته مزه ورکوي نو د دې ویډیو سره به ستاسو سپیکینګ ښه کېږي او همدا جملې به تاسو په ورځني ژوند کې کاروئ نو بیا به تاسو چې کوئ enjoy learning د زده کړې نه به خوند اخلئ. make new friends نوي ملګري پیدا کا. make new friends نوي ملګري پیدا کا. keep smiling تل مسکا کوه. keep smiling یعنی په تندي د 12 بجې باید نه مسکا کوه. keep smiling. stay active
فعال اوسېږه. stay active فعال اوسېږه په ژوند کې، یعنی باید داسې کمزورې او منټل نه stay active په هر ځای کې فعال اوسېږه. think before you speak مخکې د دې نه چې خبرې وکړې فکر وکړه، یعنی خبره چې کې 2-3 ځلو ته مخکې فکر کوه. think before you speak د خبرو کولو نه مخکې فکر وکړه. listen with care په دقت او په احتیاط سره غوږ ونیسه. listen with care په احتیاط او په دقت سره غوږ ونیسه. take notes یادښتونه واخله، یاداښت واخله. take notes یعنی یاداښت واخله. ټیچر درته درس درکوي، درته وایي چې هلکه take notes، یعنی زه چې داسې لیکم په بورډ باندې د دې نه یاداښت واخلئ. ask questions سوالونه کوه او پوښتنې کوه. ask questions سوالونه کوه او پوښتنې کوه. دا به questions وایي او questions دواړه ویل کېږي، هیڅ مشکل نه لري. questions او questions. solve the problem مشکل حل کا. solve the problem مشکل حل کا. never look back هیڅ کله شاته مه ګوره. never look back هیڅ کله شاته مه ګوره. focus on today په نن ورځ باندې فکر او تمرکز وکړه. focus on today په نن ورځ فکر او تمرکز وکړه. be thankful منندوی اوسېږه، یعنی هر کله چې یو څه درته څوک کوي د هغې باندې منندوی اوسېږه. be thankful منندوی اوسېږه. keep your spirit high خپله حوصله دې لوړه وساته. spirit مطلب د حوصله. keep your spirit high حوصله دې لوړه ساته. live your life دا به ګوره life اول نه وایي، دا اولنی live ویل کېږي. live your life live your life یعنی خپل ژوند کوه، په ښه ډول خپل ژوند کوه. make every day count یعنی هر ورځ ارزښتناکه که. دا ورځ دې رسي ځان ته جوړه که چې یو ارزښت تاته ولري. success starts today کامیابی له نن څخه شروع کېږي. success starts today یعنی کامیابی له نن څخه شروع کېږي. که start دې نن واغست کامیابی بس شروع شوه. keep moving forward مخ ته روان اوسېږه. keep moving forward مخ ته روان اوسېږه، یعنی شاته مه راځه، مخ ته ځه په ژوند کې. see you next time بل وخت به دې ووینم. see you next time بل ځای بل وخت به دې وګورم. نو په همدې سنټنس باندې نننی درس نننی کلاس بیا هم زموږ پای ته رسیږي. او که تاسو غواړئ چې په انګلیش کې روانې خبرې وکړئ نو زموږ د سپیکینګ پلیلیست ته راشئ. هغې کې چې د مکمل سپیکینګ کلاسونه دي، که هغه تاسو وګورئ انشاءالله د هغې سره به ستاسو سپیکینګ ډیر مضبوط شي. او که غواړئ د انګریزانو په رقم انګلیش ووایئ، په 3-4 کلاسونو سره تاسو غواړئ چې انګلیش کې روانې خبرې شروع کړئ، ستاسو ویکابلري هر څه، پروننسیشن، ګرامر هر څه مضبوط شي، نو 3 کلاسونه درته شو کوم، لینکونه یې په ډسکرپشن کې درکوم. که دا 3 کلاسه تاسو په دقیق او په منظم ډول باندې وګورئ او په دې کې هر هغه څه چې دي هغه عملي کوئ په ورځني ژوند کې، انشاءالله په نږدې وخت کې به ستاسو انګلیش ډیر مضبوط شي او تاسو به په انګلیش کې روانې خبرې شروع کړئ. انشاءالله د دې ویډیوګانو په کتو به تاسو پښیمانه نه شئ. نو انشاءالله نیکسټ ټایم به بیا میلاویږو. د خدای په امان.